ملګرو دغه نوی نظم د فلسطین په باره کې تاسو ټولو ته ډالۍ، خو زما امید نشته دی چې دغه ویډیو نه پس زما پیج په حال پاتې شي، خو داسې زر پیجونه داسې سل پیجونه د فلسطین د مظلومانو نه قربان شه. د دغه مظلومانو غږ به الله چارواکو خپل واکدارانو ته مخې تږدو. تاسو را سره هم په دغه کې مرسته وکړئ چې دغه ویډیو مخکې شیر کړئ. د نظم عنوان دی فلسطین. د کافرو اسرائیلو خندا ناورو، فلسطین کې د بېوسو جړا ناورو، مشران یې راله چپ کړه په ډالرو، هسې نه کېږي واکداره په خبرو، یوه داسې قافله ورله پکار ده، واکدارانو حوصله ورله پکار ده، موږ څنګه د مسلمان په نوم یادېږو، په معاشر کې به الله ته څنګه ودرېږو. منګه څنګه د مسلمان په نوم یادېږو، په معاشر کې به الله ته څنګه ودرېږو. څوک مو ناوري جړا خدای ته په سجده شئ، فلسطین خلکو زموږ نه خفه نه شئ، موږ یو بل سره نښتې په کرسۍ یو، څه شړلي د وطن نه بېوسۍ یو، څه راګیر د انګریزانو په چال لټ کې، پښتانه ځوانان مشغول دي په کرکټ کې. څه راګیر د انګریزانو په چال لټ کې، پښتانه ځوانان مشغول دي په کرکټ کې. صبر وکئ په ډالرو لږ ماړه شو، موږ وزګار د زنده‌باد نارو نه نشو، د یو بل په درد او غم نه خفه کیږو، چې الله ته به په څه سترګو ودرېږو. د یو بل په درد او غم نه خفه کیږو، چې الله ته به په څه سترګو ودرېږو. په سجدو مو هسې ستړي کړه ځانونه، موږ ناورو د بېوسو اوازونه. انسانیت ځان کې پیدا که ای انسانه، خپل واړه بچي اسره که مسلمانه. په سجدو مو هسې ستړي کړه ځانونه، موږ ناورو د بېوسو اوازونه. انسانیت ځان کې پیدا که ای انسانه، خپل واړه بچي اسره که مسلمانه. که بېوسه یې بې کوره یې جانانه، که مال نه لرې بې زوره یې جانانه. د خپل ورور درد خو بیان که خپل سرکار ته، دغه غږ خو رسولی شي واکدار ته، دغه غږ خو رسولی شي واکدار ته.